درنو ملګرو، سلامونه او ښې چارې. نن د ماشومانو ورځ ده، په نړۍ کې لمانځل کیږي. نن ما غوښتل چې په دې موضوع یو څه ووایم، خو چې ټویټر کې پر خبرونو څارلو بوخت وم، د یو خبر سره مخامخ سوم. ما ویلې چې 6 ماشومان نن بیا هم په تورخم پنډغالي کې افغان کډوالو ته سپارل شوي. دغه ماشومان له خپلو کورنیو ورک وو. 5 ورځې مخکې هم د باختر اژانس راپورټ وایي د کډوالو لپاره موظفې کمیټې 50 ورک ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. دا ډول ما د پښتونخوا ځینې فیسبوک پاڼو کې ولیدل چې هلته د څو ماشومانو انځورونه خپاره وو، عمرونه به یې 4 یا 5 کاله وو. ورسره لیکلي وو چې دا ماشومان ورک دي، که څوک یې د کورنۍ موندلو کې مرسته وکړي لویه مهرباني به وي. د کډوالو د ستنولو سره سم د ماشومانو ورکه هم زیاته شوې ده. که بل وس مو نه رسیږي، د ماشوم په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړئ. رسنوال یاست، کوشش دا وکړئ چې رسنیو کې پر همدې موضوع کار وکړئ. که د انساني حقونو برخه کې کار کوئ، نو ښه دا ده چې په همدې موضوع له خپل دفتر سره خبره وکړئ او د ورکو ماشومانو موندلو کې مرسته وکړئ.